بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یما د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېرې ویډیو کې موږ تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون په لسم لوست کې کروي هندارې مطالعه کړې او د هغه ترڅنګ مو د مقعرې کروي هندارې زده کړلې. مقعرې کروي هندارو کې مو د وړانګو ترسیم زده کړې، همدارنګه د تصویر یو حالت مو ولوستی. نن راځو د تېر لوست په ادامه سره د لسم ټولګي فزیک مضمون اتلسم لوست چې په دې لوست کې موږ تاسو په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر حالتونه زده کوو چې د دغه حالتو د جملې څخه یو دانه موږ تاسو مخکې هم ویلي وو. راځو د دې حالتو د جملې څخه دویم حالت را شروع کوو. په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر دویم حالت، یعنی ما تاسو ته مخکې هم ویله د وړانګو په ترسیم کې ما تاسو ته یو خبره د وړانګو په ترسیم کې وکړله چې کله موږ تاسو غواړو په مقعرو کروي هندارو کې تصویر لاسته راوړو، د هغه لپاره موږ دوه وړانګو ته ضرورت لرو، یعنی د دوه وړانګو په واسطه سره کولی شو چې په مقعرو کروي هندارو کې تصویر څه وکړو، لاسته یې راوړو. همدارنګه په تېر لوست کې موږ تاسو په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر یو حالت هم ولوستی، یو حالت مو زده کړي. راځو نن په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر دویم حالت په مقعرو کروي هندارو کې د تصویر دویم حالت داسې وایو. لومړنی حالت مو داسې ویلی موږ که چیرې جسم چې دی هغه په لای تنهایي کې پروت وي نو د هغه تصویر به چیرې جوړ شي. راځو په دویم حالت کې داسې وایو چې که چیرې موږ تاسو دغه د ای بي کوم جسم چې دی د ای بي کوم چې دی جسم چې دی دا موږ د لای تنهایي څخه راوړو او د انحنا د مرکز شاته یې کښېږدوو نو تصویر به یې چیرې جوړ شي. یعنې په مقعرو کروي هندارو کې که چیرې جسم د انحنا د مرکز شاته پروت وي نو تصویر به یې چیرې جوړیږي. که چیرې یوه وړانګه د دغه جسم څخه پر هندارې باندې پر مقعرې کروي هندارې باندې د اصلي محور سره موازي ولګېږي نو د انعکاس څخه وروسته دغه وړانګه د محراق څخه تېرېږي. دا موږ تاسو د وړانګو په ترسیم کې ویلي وو چې په مقعرو کروي هندارو کې چې کله پر مقعرې کروي هندارې باندې وړانګه د اصلي محور سره موازي ولګېږي د انعکاس څخه وروسته دا وړانګه د محراق څخه تېرېږي. همدارنګه که چیرې یوه بله وړانګه د دغه جسم څخه د جسم څخه راسي د انحنا د خپله د انحنا د مرکز څخه تېره سي دغه وړانګې ته ما امتداد نه دی په سور کړی. که چیرې دغه وړانګه د انحنا د مرکز څخه تېره سي او پر هنداره باندې ولګېږي د هندارې باندې د لګېدلو څخه وروسته مستقیما دغه وړانګه بیرته پر خپل مسیر باندې سره کم کېږي منعکسه کېږي. دا وړانګه بیرته څنګه کېږي پر خپل مسیر باندې منعکسه کېږي ځکه چې موږ تاسو مخکې هم داسې لوستي وه چې که چیرې په د وړانګو په ترسیم کې مو ویلي وه چې که چیرې وړانګه د یو مقعرې کروي هندارې د انحنا د مرکز څخه تېره سي او پر هندارې ولګېږي د انعکاس څخه وروسته دغه وړانګه بیرته پر خپل مسیر باندې سره کم کېږي منعکسه کېږي. نو دلته هم کله چې دا وړانګه راسي د انحنا د مرکز څخه تېره سي کله پر هندارې باندې ولګېږي نو د هندارې باندې د لګېدلو څخه وروسته دغه وړانګه بیرته پر خپل مسیر باندې سره کم کېږي منعکسه کېږي چې دلته دغه دواړې منعکسه وړانګې په دې نقطه کې یو د بل سره قطع کوي او په دې نقطه کې موږ ته څه شي جوړېږي تصویر جوړېږي. موږ وایو چې تصویر چې دی هغه عموما په څو ډوله دی. تصویر چې دی هغه عموما په دوه ډوله دی چې یوه تصویر ته مجازي تصویر ویل کېږي او بل تصویر ته حقیقي تصویر ویل کېږي. حقیقي تصویر مو داسې تعریف کړی دی چې حقیقي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې د منعکسه وړانګې د تقاطع د نقطې څخه سره کم سي په لاس راسي، یعنی د منعکسه وړانګې د تقاطع څخه په لاس راسي. دلته دغه منعکسه وړانګه او همدارنګه دا منعکسه وړانګې دواړه په دې نقطه کې سره قطع کوي او په دې نقطه کې موږ ته تصویر څه به کېږي په لاس راځي. دغه تصویر چې دی خپل ځان ته خصوصیات لري، یعنی په مقعرو کروي هندارو کې که چیرې جسم د انحنا د مرکز شاته پروت وي نو لومړۍ خبره دا چې تصویر د محراق او د انحنا د مرکز په منځ کې جوړیږي. دویمه خبره دا چې د اصل جسم څخه به کوچنی وي. تاسو دې تصویر ته وګورئ دا د ا زبر او همدارنګه د بي زبر کوم تصویر چې دی دا د اصل جسم څخه کوچنی دی، یعنی اصل جسم که چیرې مثلا 15 سانتي متره وي نو دغه کوم تصویر چې جوړ شوی دی تصویر به 3 سانتي متره وي، 2 سانتي متره به وي، 3 سانتي متره به وي. یعنی داسې وایو چې دغه تصویر چې کله جوړیږي دا د اصل جسم څخه کوچنی دی. دویمه خبره دا چې تصویر چې دی هغه معکوس دی، معنی سرچپه دی. تاسو ګورئ دا جسم چې دی دا سر راسته پروت دی خو تصویر چې دی هغه سرچپه پروت دی، یا تصویر چې څه کم لاسته راغلی سرچپه لاسته راغلی دی. دریمه خبره دا چې تصویر چې دی هغه حقیقي دی. څنګه حقیقي دی؟ معنی دا چې سره کم چې جسم ښکاري هماغسې کټ مټې تصویر معلومیږي، یعنی څنګه چې جسم معلومیږي هماغسې یې تصویر معلومیږي. او څلورمه خبره دا چې خپله تر ټولو مهمه خبره ده هغه دا چې همیشه په مقعرو کروي هندارو کې کله چې جسم د انحنا د مرکز شاته پروت وي نو تصویر د محراق او د انحنا د مرکز
په منځ کې سره کم کیږي جوړیږي. دې ته په خپله په مقارو کروي هندارو کې د تصویر دویم حالت ویل کیږي. راځو په مقارو کروي هندارو کې د تصویر دریم حالت ته. په مقارو کروي هندارو کې د تصویر دریم حالت داسې وایو چې موږ او تاسو خو داسې وویله په دویم حالت کې چې جسم د انحنا د مرکز شاته پروت دی. په دریم حالت کې موږ راځو دا جسم نور هم هندارې ته نږدې کوو، جسم څه کوو نور هم هندارې ته تشریح کوو یا البته نږدې کوو. دا جسم چې کله نور هم هندارې ته نږدې کو یعنی راوړو جسم د انحنا پر مرکز باندې ږدو. جسم چې کله د انحنا پر مرکز باندې کښېږدو نو د دې د تصویر لاسته راوړلو لپاره بیا هم موږ دوو وړانګو ته ضرورت لرو. راځو مثلا لومړی داسې وایو چې که چیرې لومړنۍ وړانګه دغه لومړنۍ وړانګه د جسم څخه پر هنداره باندې د اصلي محور سره موازي ولګېږي نو د په مقارو کروي هندارو کې د وړانګو د ترسیم د قوانینو پر اساس باندې دغه وړانګه د انعکاس څخه وروسته د محراق څخه تیریږي. وړانګه د انعکاس څخه وروسته د چی څخه تیریږي؟ د محراق څخه دغه وړانګه تیریږي. همدارنګه که چیرې د جسم څخه دویمه وړانګه د محراق څخه تیره سي نو پر هندارې باندې د لګېدلو څخه وروسته منعکسه وړانګه د اصلي محور سره موازي سره کم کیږي، منعکسه کیږي یا هم انعکاس کوي د انعکاس د قوانینو پر اساس او همدارنګه د په مقارو کروي هندارو کې د وړانګو د ترسیم پر اساس باندې. دلته چې کله مثلا لومړنۍ وړانګه راله پر هنداره باندې د اصلي محور سره موازي ولګېدل او منعکسه وړانګه د محراق څخه تیره سوله او همدارنګه دویمه وړانګه راله د محراق څخه تیره سوه او منعکسه وړانګه د اصلي محور سره موازي ولاړه منعکسه سوله. دلته دغه دواړې منعکسه وړانګې بیا په یوه نقطه کې سره کته کوي چې په دغه نقطه کې موږ ته تصویر سره کم کیږي لاسته راځي. یعنی که چیرې دا د ای بي جسم وي نو په دې نقطه کې موږ ته د ای زبر او همدارنګه بي زبر جسم تصویر سره کم کیږي په لاس راځي. دلته دغه تصویر ته که چیرې موږ وګورو دا تصویر هم درلودونکی د ځینو خصوصیاتو دی. یعنی که چیرې د تصویر خصوصیات ته راسو دلته د ورایه هم معلومیږي دغه د اصل جسم سره مساوي دی. تاسو ګورئ یعنی که چې داسې ویلی سو چې د ای بي کوم جسم چې دی دا په اوږدوالي کې مساوي دی د ای زبر او همدارنګه د بي زبر د چی سره د تصویر سره. لومړنۍ خبره دا سوله چې جسم چې دی هغه د چی سره مساوي دی د تصویر سره مساوي دی. معنا دا چې نه لوی دی ځینې او نه کوچنی دی، تصویر او جسم دواړه مساوي دي. که چیرې مثلا د ای بي دغه کوم جسم چې دی دا 15 سانتي متره اوږدوالی ولري تصویر به یې هم سره کم وي 15 سانتي متره به وي. معنا دا چې دواړه یو د بل سره کم دي مساوي دي. دویمه خبره دا چې معکوس یا سرچپه دی. تاسو وګورئ جسم سر راسته پروت دی خو تصویر یې سره کم موږ ته لاسته راځي، تصویر یې موږ ته سرچپه یا هم معکوس لاسته راځي. دریمه خبره دا چې تصویر حقیقي دی. معنا دا چې جسم چې سره کم ښکاریږي، جسم چې سره کم معلومیږي تصویر یې هم کټ مټ هماغه رقم معلومیږي. یعنی داسې دی چې د دې په تصویر کې کوم توپیر نه راځي. داسې نه دی چې جسم یو رقم معلومیږي او تصویر بل رقم معلومیږي، نه دواړه یو رقم معلومیږي. ولې؟ ځکه چې تصویر چې لاسته راځي هغه تصویر حقیقي وي او موږ حقیقي تصویر داسې تعریف کړی دی چې عبارت د هغه تصویر څخه دی چې په خپله د منعکسه وړانګې د تقاطع څخه سره کم سي په لاس راسي. همدارنګه څلورم حالت دا دی چې که چیرې جسم چیرې پروت وي د انحنا پر مرکز پروت وي نو تصویر هم د انحنا په مرکز کې جوړیږي. معنا دا چې تاسو وګورئ دلته جسم هم د انحنا پر مرکز پروت دی او تصویر هم بیرته چیرې جوړ شوی دی د انحنا پر مرکز باندې جوړیږي. دا په مقارو کروي هندارو کې د تصویر دریم حالت. راځو په مقارو کروي هندارو کې د تصویر څلورم حالت ته. څلورم حالت داسې وایو چې که چیرې راسو هغه جسم چې مخکې د انحنا پر مرکز باندې پروت و دا نور هم هندارې ته نږدې کو، نور یې هم مقارو کروي هندارې ته نږدې کو. یعنې راوړو د انحنا د مرکز او د محراق په منځ کې یې کښېږدو. په دغه حالت کې ګورو چې تصویر چیرې جوړیږي. که چیرې موږ او تاسو دا جسم صفو کړو نور یې هم را نږدې کو، یعنې د انحنا د مرکز څخه یې راوړو د انحنا د مرکز او د محراق په منځ کې یې کښېږدو. د دې د تصویر لاسته راوړلو لپاره بیا موږ دوه وړانګو ته ضرورت لرو. راځو لومړی داسې وایو که چیرې لومړنۍ وړانګه د دغه جسم څخه پر هندارې باندې د اصلي محور سره موازي ولګېږي نو د انعکاس څخه وروسته دا د محراق څخه سره کم کېږي تیریږي. همدارنګه دویمه وړانګه که چیرې د محراق څخه تیره سي نو د انعکاس څخه وروسته د اصلي محور سره موازي دا سره کم کېږي منعکسه کېږي. دلته دغه لومړنۍ منعکسه وړانګه او همدارنګه د دویمه منعکسه وړانګه
دواړه په یوه نقطه کې سره کته کوي. په دې ځای کې دا دواړه په یوه نقطه کې سره کته کوي، دوی په دې ځای کې تقاطع سره کوي چې د دې د تقاطع د نقطې څخه موږ ته چې لاسته راځي تصویر لاسته راځي. یعنی دا مو د ای بي چې شو، دا مو د ای بي جسم سو او دا مو د ای زبر او همدارنګه بي زبر تصویر سو. یعنی کله چې جسم د انحنا د مرکز او د محراق په منځ کې پروت وي نو تصویر یې د انحنا د مرکز شاته سره کم کیږي په لاس راځي. دغه تصویر هم ذات ځینې خصوصیات لري. د هغو خصوصیات د جملې څخه اول دا چې تاسو وګورئ اصل جسم چې دی هغه کوچنی دی خو تصویر چې دی هغه لوی دی. نو موږ داسې ویلی سو چې د اصل جسم تصویر به د اصل جسم څخه سره کم وي، لوی به وي. دویمه خبره ده تاسو وګورئ جسم سرراسته دی خو تصویر یې سره کم لاسته راغلی دی، معکوس یا هم سرچپه لاسته راغلی دی. او دریمه خبره ده چې تاسو وګورئ سره کم چې تصویر دی، سره کم چې څه دی تصویر یا هم دغه ایمیج دی، البته آبجیکت دی، سره کم چې دغه آبجیکت یا جسم دی کټ مټ به هماغه رقم ایمیج سره کم کیږي موږ ته باید جوړیږي. معنا دا چې جسم او تصویر چې دی هغه به دواړه یو رقم وي. ولې؟ ځکه چې حقیقي دی د منعکسه وړانګو د تقاطع څخه سره کم شوی دی په لاس راغلی دی. او بله مهمه خبره دا چې مخکې مې هم درته ویله کله چې جسم د انحنا د مرکز او د محراق په منځ کې پروت وي نو تصویر د انحنا د مرکز چیرې جوړیږي؟ شاته جوړیږي. دا د انحنا مرکز سو تصویر چیرې جوړیږي؟ د انحنا د مرکز شاته جوړیږي. دا او په مقرره کړو هندارو کې د تصویر څلورم حالت. راځو په مقرره کړو هندارو کې د تصویر پنځم حالت. په پنځم حالت کې بیا داسې وایو چې که چیرې دا جسم چې دی دا نور هم رانږدې کو هندارې ته، معنا دغه د انحنا د مرکز او د محراق په منځ کې چې موږ یو د دې څخه نور هم رانږدې کو راوړو د مقرره کړو هندارو په محراق کې کښېږدو. په دغه حالت کې تصویر چیرې جوړیږي؟ کله چې جسم د مقرره کړو هندارو په محراق کې پروت وي نو د دا جسم څخه کله چې لومړنۍ وړانګه پر هندارې باندې د اصلي محور سره موازي ولګېږي، د انعکاس څخه وروسته دا د محراق څخه تېرېږي. دغه قوانین موږ او تاسو ټوله چیرې ویلي وه؟ دا قوانین موږ او تاسو ټوله په د وړانګو په ترسیم کې ویلي وه. همدارنګه کله چې دویمه وړانګه راسي د هندارې پر راس باندې ولګېږي نو د انعکاس د دویم قانون پر اساس باندې د انعکاس څخه وروسته بیرته په هماغه زاویه باندې دې سره کم کېږي، منعکسه کېږي. اوس که چیرې تاسو وګورئ لومړنۍ منعکسه وړانګه او همدارنګه دویمه منعکسه وړانګه دواړه یو د بل سره موازي دي، دواړه یو د بل سره کم دي، موازي دي. تاسو وګورئ لومړنۍ منعکسه وړانګه او دویمه منعکسه وړانګه دواړه یو د بل سره کم دي، دواړه یو د بل سره موازي دي. او موږ تاسو پوهېږو چې موازي وړانګې همیشه چیرې سره قطع کوي؟ په لای تناهي کې سره قطع کوي. نو دلته موږ تاسو وایو چې تصویر چې کله جوړیږي دغه تصویر به خیالي وي. ولې؟ ځکه چې تصویر خو موږ تاسو نه وینو، خو داسې وایو چې دا چې موازي وړانګې دواړې په لای تناهي کې سره قطع کوي نو تصویر چیرې جوړیږي؟ په لای تناهي کې جوړیږي. چې تصویر په لای تناهي کې جوړیږي دغه تصویر به د اصل جسم څخه لوی وي، همدارنګه معکوس یا سرچپه به وي او تر ټولو مهمه خبره چې خیالي به وي. او بله خبره دا چې تصویر په لای تناهي کې جوړیږي معنا دا چې موږ کولی چې هغه ووینو، خو خیالي داسې ویلی سو چې دا تصویر په لای تناهي کې جوړیږي. ولې؟ ځکه چې دواړې وړانګې یو د بل سره موازي دي او موازي وړانګې دواړې په لای تناهي کې یو د بل سره څه کوي؟ قطع کوي. دا په مقرره کړو هندارو کې د تصویر پنځم حالت. راځو په مقرره کړو هندارو کې د تصویر شپږم حالت. په مقرره کړو هندارو کې د تصویر شپږم حالت. په مقرره کړو هندارو کې د تصویر شپږم حالت چې دی دا یو څه ډېر حالت دی، یعنی چې دا موږ تاسو دې څخه استفاده نه کوو زیاته، ځکه دلته چې دی تصویر چې دی هغه مجازي لاسته راځي، یعنی حقیقي نه وي. راځو دغه حالت هم وایو. په دې حالت کې داسې وایو چې که چیرې راسو دغه تصویر چې دی دا البته دا جسم چې دی دغه ابجیکټ چې دی دا نور هم رانږدې کوو و چاته؟ و هندارې ته. یعنی د جسم موقعیت بدلوو، د جسم موقعیت د محراق څخه یې راوړو د هندارې د راس. دا ځای خو موږ تاسو ټول دته چې ویل کېږي د هندارې راس ویل کېږي، د اس په توري سره ښودل کېږي. د هندارې د راس او د محراق په منځ کې جسم ایږدو. کله چې جسم د هندارې د راس او د محراق په منځ کې کښېږدو په دې ځای کې که چیرې د جسم څخه لومړنۍ وړانګه د اصلي محور سره موازي پر هنداره باندې ولګېږي نو د انعکاس څخه وروسته دا د محراق څخه تېرېږي. صحیح دی؟ همدارنګه دویمه وړانګه چې کله د هندارې پر راس باندې ولګېږي نو د انعکاس د دویم قانون پر اساس باندې بیرته په هماغه زاویه باندې دا سره کم کېږي، منعکسه کېږي. دلته که چیرې موږ تاسو د دواړو منعکسه وړانګو ته وګورو د امتداد څخه وروسته دوی
هم د یو د بل څخه نور هم سره کم کېږي لرې کېږي د دواړې وړانګې یو د بل څخه سره کم کېږي نور هم لرې کېږي نو معنا دا چې دا وړانګې په یوه نقطه کې هم یو د بل سره نه قطع کوي په دې ځای کې موږ راځو په دغسې حالت کې تصویر د دواړو منعکسه وړانګو د امتداد څخه د امتداد د تقاطع څخه سره کم کوو په لاس راوړو لومړی داسې وایو چې که چیرې راسو د لومړنۍ منعکسه وړانګې ته دغه لومړنۍ منعکسه وړانګه چې انعکاس یې کړی دی دغې وړانګې ته امتداد ورکو او همدارنګه دویمې منعکسه وړانګې ته امتداد ورکو دغه دواړه منعکسه وړانګې په یوه نقطه کې سره قطع کوي چې په دغه نقطه کې موږ ته چې لاسته راځي تصویر لاسته راځي یعنې دا مو د A او همدارنګه د B جسم سو او دا مو د A زبر او همدارنګه د B زبر چې سو تصویر سو دلته که چیرې موږ دا تصویر ته وګورو دا تصویر د منعکسه وړانګو د چې څخه لاسته راغلی دی دا تصویر د منعکسه وړانګو د امتداد د تقاطع څخه په لاس راغلی دی د منعکسه وړانګو د امتداد د تقاطع څخه دا سره کم شوی دی په لاس راغلی دی نو دې تصویر ته مجازي تصویر ویل کېږي ما تاسو ته مخکې هم یو وارې ویله چې عموما موږ چې دیو تصویر موږ وایو چې دا په دوه ډوله دی چې یوه تصویر ته پخپله چې ویل کېږي یوه تصویر ته حقیقي تصویر ویل کېږي او همدارنګه بل تصویر ته مجازي تصویر ویل کېږي حقیقي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې د منعکسه وړانګو د تقاطع څخه په لاس راغلی وي او مجازي تصویر عبارت د هغه تصویر څخه دی چې د منعکسه وړانګو د امتداد د تقاطع څخه سره کم شوی وي په لاس راغلی وي دغه تصویر هم خپل ذات ته ځینې خاصیتونه لري اول خاصیت خو یې دا دی چې د خپله د ورایه هم معلومیږي چې دغه د اصل جسم څخه لوی دی معنا که چیرې اصل جسم 15 سانتي متره وي دی به 100 سانتي متره وي تصویر به یې 10 سانتي متره وي نو لومړی خو موږ داسې ویلی سو چې دغه د A B کوم جسم چې دی دا کوچنی دی تر چا تر A زبر او B زبر تر تصویر معنا د A زبر B زبر تصویر چې دی دا لوی دی تر چا تر A B جسم دویم دا چې سر راسته دی تاسو وګورئ څنګه چې جسم دی هماغسې تصویر هم سر راسته دی او دریم دا چې مجازي دی دا چې ولې مجازي دی دا مې درته زده کړله همدارنګه څلورم تصویر د هندارې شاته جوړېږي تاسو وګورئ د منعکسه وړانګو تقاطع څخه په لاس راغلی دی نو تصویر هم چې د لاسته راځي د هندارې شاته تصویر سره کم کېږي راته جوړېږي دا په مقرو کروي هندارو کې د تصویر شپږم حالت په مقرو کروي هندارو کې د تصویر عموما شپږ حالتونه دي چې د هغو شپږو حالتو څخه موږ تاسو لومړنی حالت په تېره ویډیو کې زده کړی وو همدارنګه نور 15 حالتونه مو په نننۍ ویډیو کې زده کړله نو د دغه شپږو حالتونو په خلاصېدلو سره زموږ ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چلند